د سولې روان بهیر په اړه د پکتیا د اوسیدونکو اندېښنې. دلته په مرکز ګردیز کې ځینو مشرانو، ځوانانو، میرمنو او د مدني ټولنو استازو د سولې لپاره د افغانانو هیلې او اندېښنو تر نوم لاندې په جوړه شوې غونډه کې د سولې خبرو د اوږدېدو لامل په یاد بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لاسوهنه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره باید د رښتینې همکاري وشي. مشران وایي پاکستان، ایران او یو شمېر نور ګاونډي او بهرني هیوادونه د خپلو شخصي ګټو د ساتلو په موخه د جګړې اور ته پوکی وهي او د افغان حکومت خلاف ډیری جنګي ډلې حمایه کوي. دوی د تلپاتې سولې د راتلو په خاطر د افغانانو ترمنځ پر بین الافغاني خبرو اترو د ټینګار ترڅنګ د افغان سولې په تړاو له روانو مذاکراتو ملاتړ وښود. زما دا نظر ده چې دوی دې راشي د خپلو افغانانو وروڼو سره دې کینی دا مسله دې په خپله حل کړي سره او دنیا نور ملکونه غیر اسلامي ملکونه یا غیر اسلامي قوتونه دا نن چې په امریکا په دې ملک کې میشت ده دغه زموږ مسایل نشي حل کوی څو پوهېږي چې افغانان په خپل منځ کې په خپله باندې حل نه کړي. پاکستان ده که هندوستان د هغه سره پیږو پوه شوې چې خدای او د مالګې تروي دي پوه شوې هغه باندې ښه سره پیږو پوه شي له پاکستان دې موږ په عمل کې څومره لاس وایي له ایران وایي له سعودي وایي په هغه باندې هر یو ته معلومات شوی ده. غونډه کې ځینو ځوانانو جمهوریت او بشري حقونه د افغانانو لپاره سره کرښه وبلله او زیاته کړه چې ولسواکي باید د نامعلومې سولې قرباني نشي. دوی د سولې پروسه کې د میرمنو په ونډې هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په یاده پروسه کې باید د دوی غوښتنو او نظرونو ته ځای ورکړل شي. سولې ته ډېرې هیلې لرو د څنګه چیرې هغه سوله چې ټول هیوادوال یې غواړي یا مثلا موږ میرمنې یې غواړو یا نارینه یې غواړي په هماغه شکل سوله راشي هسې نه چې په نوم یو سوله وي د سولې له نوم څخه استفاده وشي هغه حقوق چې موږ ته یاره کړل شوي دي یاره کول کېږي هغه بېرته له موږ څخه واخیستل شي که چیرې هم ښځو ته ښځې په نظر کې ونیول شي هم د دوی حقوقو ته پاملرنه پکې وشي نو موږ ډېرې هیلې ورته لرو. یو څه چې ډېر واضحه دی د ګاونډیو لاسوهنه بیخي ښکاره ده همدا د ګاونډیو لاسوهنې دي چې موږ تاسې هېڅ هوسا ژوند خاوندان نشو. پاکستان په ځانګړي ډول باندې ایران چې دوی مستقیما لاسوهنه کوي. پکتیا کې له دې وړاندې هم د سولې اوربند غوښتنې او په بین الافغاني خبرو د ټینګار لپاره څو ځله ورته غونډې او مدني حرکتونه شوي دي خو لا هم د خلکو دغو غوښتنو ته مقابل لوریو مثبت ځواب نه دی ویلی.